لار کې د کویانو کنستل دی را نمبر په لار کې د کویانو کنستل دی را نمبر دې 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 را نمبر په دې دومره وړوکې غوندې ډبي کې څومره لوی کمال دی نه د رهبار ضرورت شته او نه د خط کتابت ودرېږه چې د تره د لور خبر مې لږ والم چې بیا څوک دی چې دا لکه تو ماته څه وایي خو زه وبې ګورم हेलो सलाम अलैकुम मावी जी सलाम अलैकुम कौन शो को ना पनागारो औरे वालेकुम अस्सलाम वेमे को खुदे ते मंजूरी कना नो د نغارو وخت هم ډیر زر راشي خنو بیا وایا فون دې سره کړی دی پس سمې د خوک تر خوګلور یاد شوی ونه خو زما د تاریخ تاریخ زوی سره بیخي نه لګي ګورا د سروي سنوبر په کچا ستانګو مزانګا ګوره لیکته نو مطلب خبره کوه تا کدا موبایل دا بیا چا سره خبرې کی ها تانی یا ته فون کړو مړې اوس پته ولګي چې تا ورته کړې دي او کاغه کړې دي هلو تانی څنګه ته څنګه غوجل د کولا او کنه بوساړه دې تړلا په ما دا خسته لکه د اودو ځوان غوجل نه کی ښا ته اودو ځوان دلا سوکته لیکت خان درته یادو خا زه اوس پوه شوم لیاقت خان هر وخت اودو وي که نه نو ځکه ورته د اودو ځوان وایي او که نه خو ستا مینې اوده کړې دی نو ته راکه خورې ګوره ګلڅانګې ته خو لیاقت سره زما د واده خوبونه وینې خو زما یو شرط دی څه شرط ویم په سادین کې درته ستوري روټو کوم نه جي نه نو بیا درته په سپومې کې پلاټ واخلم څه نه ما خدام نه وی ګوره تانیې ما ته ستا هر شرط منظور دی ښه جناب نو زما شرط دا دی چې ته به ما سره انګیجمنټ نه کوې ښه څه دا لا څنګه شرط دی مای ډیر کزن لیاقت چې ستا د کاکاجي لور تانیا تا نه مسخره جوړه نه کړي نو بیا خو نه شوه ویم پیسه خو پیسه ده که نه د چا ټیلیفون بیا راغی هلو سروریا څنګه خپل نوي زمیندار ته دې ورکړي دي نه تر اوسه خو لا نه دي رارسېدلې زه ویم چې ستا دا نوي زمیندار راشي که نه نو مونږ به هم دا مشاهده ووینو ویمه دروازه خلاصه ده او پرده ده پرده ویم د سرو زرو مرغې مې نیولې ده او بیا به دې پوهېږم پیټي خان کاکا اوس به 15 لکه روپۍ د خره سره نور هم راورسي ویم ناصریا پیسه خو پیسه ده که نه او پیسه او بیا د پیټي خان ماما جي وای ویمه پخیر راغلی پخیر راغلی مونږ هم ستا انتظار کولو دین جوړې د ډاکټرانو د یاري په منډه راغی ته بالکل غم مه کوه ته بالکل محفوظ ځای ته راغلی اوس ته په محفوظ لاسونو کې ویم زما د مرزې نه بغیر دلته مرغې پرم نشي والی او چې پر ویم که نه نو دا حال به دې خو ګوره ودلیدو سنوبریا جی بابا ویمه ورشه بچیا او دله مزیدار شان جوس راوړه خره بابا دا دې لاړه ویمه میلمه په خیر راورسېدې
په خیر ورسېدمه زما په خیال جوړې پیدل راغلی ځکه یې دا سا ګډه واډه ده همداسې وګڼه چې پیدل راغلی یم یاره ویم رنګ نمبري په هر څه کې دې کاري یا لکه دا دې څه وکړل سرکوزیا بابا جوس مې ورکړ یا خدای دې پنې کاکا نو دته دې جوس ولې ورکول دته جوس ورکه چې اوس کی ورشه دله نور جوس راوړه نه نه زه جوس ولا نیم راغلی ما ته پته ده چې ته څه ته راغلي زما میلمې تا ته پته ده چې زه څه راغلی یم ته یارېږه ما موږ د مېلمنو مرمت نه کوو موږ د داسې خلکو مرمت کوو یارانو نن به ستاسو د عقل پته لګي بیا دې څه خټه کې بوخ شوی دی د ده د غرض خر اکثر په بوختو ورځي تورې کاکا ښه وایي زه ګورم چې ستاسو په دې دړې سرونو کې څو چټاکې مازغه دي پرېږده مړه اول دې عقل یادولو اوس خبره مازغو ته لاړه اوهو عقل خو مازغو کې وي که نه وای نو دا مازغه په دې تشه کپارې کې څه کوي ګورې د راز خبره ده چې د راز خبره ده نو بیا خو د غماز لرګه که نه څه زه اوس غماز شوم چې زه غماز یم که نه لاړم نه نوروزي ماما خبره واوره دی خو اوس په پړو نه ایسارېږي توري کاکا میدان صفا کو یاره شړشمیا چې مرګ دې نه وي او چې ویم چې هغه ستا نه وروستو وي یاره توري کاکا ویم بیا دې ورته ترخزو واله د توري کاکا خو منې که نه منم بیاله چې ما په امتحان کې پاس کی نو د لسم امتحان خو تا ورکړی دی بل کوم امتحان ورکې یوازې د امتحان خو نه دی که نه توري کاکا مړه یو دوه کورني چرګانه لاړ کا بس پاسې زه در دغه امتحان نه یادوم نو بل څه یاد دی توري کاکا ازمیخ کې راغلم ازمیخ کې وای نو ولې پلار د زمیندارۍ ته اچوي څه د زمیندارۍ دپاره خټوګې شته که نه دا خو زما د یار سرور خان د ړندو سترګو یو اوښکه ده وای سرورې کاکا په سترګو ړوند شو زم چې تپوس وکړم کینه مړه تم په ډنګر یانې د پیسټک خان کاکا بګیلیا په خبره خو ځان پوهوه که نه دی خو پرېږده چې دوه نلیس پوته کي او ډیشن شروع کی توري کاکا زماغه خبره خو دې ګز ګمبد کړه خلقت خانه وایه تاسو د ازمیخ خبره کوله موسه خو درته بالکل نه وی زه تیم خفه شو مېلمه تا له جوس راوړم نه نه مهرباني وایي چې نه نو خو ځه که نه ویم میلمه ستا نوم څه دی او هغه رقم دې راوړی دی او که نه زمونږ خو دې ورپسې جبې کړه زما نوم سبزلي دی دی دروغ وایي زما نوم سبزلي دی زه د سروري کاکا زمیندار یم ما له سروري کاکا پیسې راکړي دي یا الله خیر کې مولا تاسو ته چا وی چې دی وتړی ماما جي تا راته وی چې وی تړی نو اوس درته زه وایم چې پرېنځې راځه لکه پرانیزه پرېنځې او خو په کلاره پرانیزه دادي کوې دا واله پیسې وای وایي ویم واقع چې د سروري د لاس بین تیزي زمونږ څه کار دی چې ویم واره ډاکو ماما پیسې واره خو ګورې چېرته زو نه کې خیال کوو ډاکو ماما ګوره ټول خپل یو او ماما ګوره دا شپېلې لګا پاکه چپ شه ودرېږئ لاسونه اوچت کړئ لاسونه اوچت کړئ دیوال ته مخ کړئ دیوال ته مخ ټول مخ وای خدایا ډاکو ماما ګوره غوږونه راباندې ونیسئ غلی شه غلی شه کاندي مخ راواړوي راواړوي هغه لاړو تاسو ولې نه وي چې زه سبزه
سلیما خوله دې د ټیپونو ډکه شه. وایي زه خو راتلو سره تاسو بېهوشه کړمه. په رنګ نمبر نیکه په مخه دې ښه اخوا شه اخوا شه. داسې کې په پیسټه خان باندې ډاکوانو حمله کړې ده. ویم چې سمې مګلې وي نو ښه وی. نور مګل څه ته وایي؟ دومره یې وایي د سرمنې ولې وښکېدو 15 لکه روپۍ ترې نغدې موړې دي. او بیا خو موږ له احتیاط پکار دی. نو دا خو تا ته زه ویم که نه چې هر وخت یې ما ته د مینې په نظر مه ګوره، اخوا دې خوا هم پکې ګوره. دیوې په شان خوله دې ده. تا کې د مینې څه دي؟ چیمی کیلګولا جیمی درته आवाज کړ دی ښه. وای الله نن بیا مرسکې خوړلې. غلی شه. نیکه تاسو څه وی؟ او وې چمچما دا ګلدان دې دلته سره وروړه. تاسو आवाज وکړو پتا دی کوم جی. ښه داسې چل دی. بیا څه چل دی؟ په چل کې یو ول دی. مله ته ما خبره اورېده ځانه کیسې کوې. دی پرېږده چې د بېبرې کټانګو په شان رواني. په ټانګو کې خو بریکونه ني. ته غلی شه. دا کیسې پرېږدې لږ ویښ اوسې ویښه په پیسټه خان ډاکوان راغلي دي. څه دا بیټي کوم د پیسټک د پیسې ټک ټک اورېدي. څه غلی شه مړه خبرې وره. نو مړه د ځانه لګې زه ته مې لږ ویښ اوسېږې ویښه په موږ ډاکوان را نه شي. ولې نیکه اوس زموږ نمبر دې څه؟ غلی شئ یو بل د پاسه یې. ورځې خو خیال کوې. نیکه صرف ستاسو خیال به ساتو کو د ځانم؟ اوس یې خوند وکړو. زمونږ خیال ساته او بیا د دې بیوټي پارلر خیال ساته او بیا د ځانم خیال ساته. بس نو چې مې دې خپل کار کوي. وای زما 15 لک روپو چې تاسو به چرته یې. وای زما 15 لک روپو چې تاسو به چرته یې. لاس مې ونیسه که نه ځان له مې سر مات کړ. لاس مې ونیسه. وای زما د پیسټک کاکا مټاک تندې چې پتا کې څومره مصیبتونه دي. وای چې زما پیسې به پنور یو که پسوري. وای که پنور دی او که پسوري خو بس په رنګ نمبر تلې دی. شور مه جوړ کړې دا مال خور مالک والا بس وي. نه وای وای به چې پیسې مې مړې شوي وي که نه. مه خاندې زما په زړه څه تېرېږي او تاسو څه کوې؟ دا پیسټک کاکا ته مه خفه کېږه بس صرف خپل ویر کوه. یا لکانو دا تاسو دواړه څه د مارانو پرشېږئ ها؟ وای ما خو یې که ګلبخت یې پکې وغځوله. وای جارو مړې دا ته څه خبرې کوې ها؟ وای نه ویم دا دومره غوسه کېږي سره دې ورور چې د اسمان ته چینګه خوله نویندې ده هغه چې تا ته په خیر حالې نه ده ناست زی نه راکړې راځه کښېنه. ویم شکر دی چې زما ځوان زوی ناصر خو سلامت دی د خیر سره. او که نه خو سمه د باڼي چغ ستنده هېڅ پې نه کېږي ښه. ویم تاسو د ایرې باره پرېږدئ د پي ټي خان لالا نه د ډاکوانو د وارداتو کیسه واورئ سړیه. ویمه څه کیسه به درته کومه کرامتیه. کاکا جی دا پیسې ستاسو خپلې وې او که پردې وې؟ ایله دې زما د زړه د تسلۍ خبره وکړه. دا پیسې خو د سروري وي. نو بیا دې هسې لکه د کونډې ښځې ویر ته لاس اچولې دې مړه. چپ 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 دا موبایل چوټنګولو. آیا د ایسېچو صاحب ټیلیفون دی؟ ما که د شمال ترو ټیلیفون دی. غلی شه. هیلو ډاکو گرفتار شو. پیسې هم ورسره برآمد شوې. ویم ایسېچو صاحب ستا ډېره مهرباني خوشحاله و آباد اوسې. پیسې پیدا شوې. بس 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 زه چې تاغني ته ځو چې پیسې راوړو. نو دا ته څه کوې په دې ګوډه خپه موزه کښېنه. پرېږده لالا چې شرمونه وشرمئ. او ته ورسره لاړه شه. راځئ یاره ممي خو یاره ممي خو ویم شکر دی چې هغه ډاکو پولیس له په لاس ورلو.
وای زما میخه خو بې ځایه توی شوې وه زه مور سره مې د خپلې میخې غم دی ته غم مه کوه مورې کو دا جي ده نه یوه میخه خرڅه کړه نو زه به درته 10 میخې واخلم او کنه دا تورزن ته راغلی د پلار ایک یو زوی ما بیا خدای دې یو فصل کا چوارې دا وخت د دې خبرو نه دی ولې زه به خپل زوی ته دوا مې نه کوم ستا دعاګانو خو په پیسه ټک یاره باره تېره کړه کنه دا څه وې ماما جي زما د مور په دواګانو خو پیټي خان کاکا جي رنګ دی ویم چې چا سره زما د مور دوا وي دا به پاواوي نن خو ماما جي سپینې خبرې کوي ته خو چپ شه نو راځئ چې دغه پیټي خان تسلی له خو لاړ شو کنه یاره ماما جي خو سله والا به پر خرون مالګه دوړې دا جي به مې ورسره په فون خبرو کې کنه نه تپوس یې پکار دی دا څه وړه خبره خو نه وه ویم د جي تاسو څه ته تکلیف کوئ زه به یوازې لاړ شم او کنه مشر زوی خو د پلار پځې وي لیاقت خان ټیک وای بس ټیک ده ما خو ډوګیا خواسم پټي طرف ته روان بس لیاقت به یوازې لاړ شي سروان خان لا ټیک وای موږ به پټي ته چکر وو او لیاقت به په پیسه ټک چکر وای راځه خو ډوګیا چې دواړه ځو ښځه مورې زه هم ښار ته لاړ شم د پیسه ټک خان کاکا تپوس به وکړم ښه ده زویا اکې رحمت راکړه دې هم ورشه بیا به ګیله کوي ولې نه مورې ولې نه هلته خو به خامخا ورځم جیمی हाजी د پاسه دا کمپیوټر لږ چک بجلی ورته نه راځي نو دې کې د کمپیوټر څخه ګناهدار وخت یو پسې تنخته دمه به کوي کنه پاسه ورشه ټیک ده جیمی بجلی ونیو مړ کېږي کېله ګل ماما څه چلو کې دا مړ کېږي نه لږ دا زړه ولا ومږي ژوندي ما ویم له خوره کې مې خښ کې چې دا بجلي رانه راخکي نو دلته خاوره کم نه دا خو ټول پوځې دی بس الله دې وبخه بچ کېدل ډېر ګران دي ولې مړ کې سړی اخري تاریخونه دي زموږ تنخواه ورسره بنده تاسو دا خبرې پرېږدئ ورشئ ډاکټر راولئ او کنه کېله ګل کاکا څه چل وکړي الله دې خیر وکړي او کنه دلته خو خاوره نشته دی بهر دغه ځای کې ډېران دي باقي کې مې غږ کړو بالکل ټیک ده ټیک ده تاسو به دې اوس په ډېران کې ښه خبرې نو څوک عمري رانه بجلی شاټ ورکړی دی خبرې پرېږدئ پاسې څه چلو کې بس یا الله خیر بس راځه چې ځو ورګه صبر وکړه دا ډېران هم پکې سلې نه یاره موږ خو هسپتال یادوو او کنه موږ هسپتال یاد کړی دی دی رښتیا دی اړه رښتیا وایي نه دی وی په ډېران کې ښه خو غما چې بیکار نو کو غوږونو مې کار کو دا پرنګ نمبر رالی او زه پې پوه شوم دا هغه مالګه حرامه نوکران دي چې مطلب مې دا دی نمک حرامه خو زه به هم دوی له هغه سزا ورکوم چې دوی به یاد ساتي په راروانه تنخواه کې مې ته د مالګې 500 روپۍ کټ کړې 500 روپۍ دا خو زیاتې دی نو دا د کوم انصاف دی چې زه بجلۍ ونیولې مو تاسو په ډېران کې ښخولم ډېرې ښو کړل چې تنخواه یې درنه کټ کړه شابه ځئ تاسو ته راځه کښېنه دلته تا له چای جوړ کړم ویلالو خاندمه بیا د شاټ راکړو یوه دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته نهه لسه ویم شکر دی خدایا چې زما دا پیسې د اتي د جامې نه راووتې ګینې ډاکوان هم چېرته پیسې واپس کوي ویم خدایا دې پولیس سره ډېر خو کې چې زما د خوار غریب پیسې یې برآمد کړې خبردار ویم کو د خپل ځای نه خوځېدې که نه نو وینه دې بې ځایه پرې شوه ویم ګورې ما ډاکو ماما چوټه شوټه کې ګورې هر څه واله وای کاکا جي یاره خدایا پاکه نو یم مړه دې رانه وویسته ظالمه مړه دې رانه وویسته ښه ده ته پته دې زما په دې پیسو کې څه ده کاکا جي تا خو به وي چې زه په رڼا ورځ باندې د زمرو ښکار کوم او یم دغه دل دی یاره ویمې ته دا خبرې پرېږده څنګه دې راپېښه وکړه دا جي مې کاکا جي ستاسو د بې حیرانه خبر شو نو ما ته یې وی چې د کاکا تپوس وکړه
او بس سبه وې دا خو را باندې هغه ډاکوانو چې دي په دوکه کې ډاکا اچولې وه کاکاجي ډاکوان چې ډاکا چې نو چا سره سلا کوي څه نه یاره لیاقت خانه ویم ستا دعا پکار ده دا خو زه کور وم نو ځکه دا پیسې وتښتولې او ویم چې کور نه وي نو ماشاءالله هر څه به جارو کړو نه یاره ویم چې کور نه وم نو بیا به یې رانه دا پیسې نه وې تښتولې او خو ما ته پته ده کاکاجي چې پیسې خو ته ځان سره په دې کوټ کې ساتې که نه کوه ای سره به ویمه ګوتې نه جنګې تا ته ښه پته لګي چې په دې کې زما سا ده ویم ورواره چې مې در باندې سکلې وي خو هغه بدبخته کور نشته ولې کاکاجي ګلبخته تور مې چېرته تللې ده لیاقت خانه ویم د غمونو جاله څه وه چې اوس ورسره د رنځورو هم جاله شوه ښه پوه شوم کاکاجي ناجوړه ده او هغه کرمدیني او صنوبري چې دي نو اسپتال ته بوتلې ده کاکاجي زه به له کرامت کاکاجي کره وښکاره شم ویمه زه زویه په مخه دې ښه هلته به زما برخه چې مسکي دا دومره شومتیا توبه څه دې ووي هسې ما وی که نه کاکاجي ویم چې ته څومره سخاوتي خو ټولې دنیا ته پته ده چې زه څومره سخاوتي یم اجازه شته چې اوس راغلی نو اجازت دی مهرباني ودرېږه زه ډېډي ته آواز کوم ودرېدلی خو یم د ناستي به م راته ووایه که نه او منې شو تاسو تشریف کېږدئ که نه جي ډېره مهرباني ډېډي ته مې آواز کوه زه یې سارېږم نه نو بیا تاسو څه له راغلي جناب زه دې ته راغلی یم چې زما شرط دې ومنه نو اوس مې ومنله چې واقعي د کلي خانګوټې خو زه د شرط په ټوکو کې پټ انکار چېرته منم ته په خپله ورځ باندې ښه پوهې او بیا هم ما سره د واده خوبونه وینې ها تا ته خو پته راته چې زما تا سره لکه د مچو د ګوډې مینه ده که نه ګوره تانیې ته ټوکې کې او په مینه کې د ټوکو گنجایش نه وي ګنجایش دا ګنجایش راسې ته وایي ډېډي م راغی دا خو لیاقت خان راغلی په خیرونو کاکاجي خیر څنګه بچي خیر دی کاکاجي مور پلار خو دې ښه دي که نه بلکل ټیک دي تاسو خیر دا راته ووایه څنګه یې راپېښه وکړه ما وی چې راشه را کاکاجي تپوس وکړه ښه بچي دا یې ډېر ښه وکړ تانیه بچي ورشه لیاقت خان ښکلې کاوه په خکه کاکاجي ما څه ګډان او جګان خو نه دي خوړلې چې کاوه واپس اوس کوم او کنه ډېډي د پیسټک کاکاجي د کوره راغلی دی نو بیا خو د ده د سر په سټک د وهلو ری بچې ځکه د هغه ځای نه به نهر راغلی خان دمه بچې ورشه ښه مزېدارې چای وله پخې که ها زه دا دې لاړم او دا دې راغلم کاکاجي چاچي مې او ناصر چېرته دی بچې هغه شاپینګ له تللي دي اوس به راشي خدای دې اړو رانولي تا ماته څه ووي بچې نه کاکاجي ما وی چې په پیسټک خان کاکا مې سمې تیارې تېرې شوې دا دې څه ووي بچې د پیسټک د پیسه تلل او سا وتل یو شانتي دي دا دې ګرمې تیارې چای چې دي که نه کچن کې پرتې وي ما راوړي بچې داسې کار وکړه چې زه به چینج وکړم او ته دا چای وڅښه کاکاجي پوره چینج وکړه ګرمې چای تیارې پرتې وي نو مې راشي چې په خپل کزن باندې ښه ښایسته تیارې چای وڅښم مهرباني بسکټ هم ورسره وخوره ښه واقعي تانیې چې ډېرې ښایسته چای دې پخ کړی وي ویم ستا د مینې خواږه پکې شامل وو ډېډي ولې بچې ډېډي لیاقت خان وایي چې زه کور ته ځم ما کله ویلي چې زه کور ته ځم اوهو دا څه ته به ورته وایې نه کاکاجي ما وی چې زه به اوس لیکلي ته لاړ شم ښه زه په مخه دې ښه بچې مور پلار ته هم دې زما دوا سلام وایه ښه ټیک ده کاکاجي السلام علیکم کزن نه مای بای شکر دې وای خدایا وای
مې مات شو چې دا بیا پې څه تندر را پروت دی ای الله دا بیا دې څه لکه د چاټې سر تړلی دی نو چې د 2 پیسو دارو راته نه روړې دا دومره رښتیا نه رښتیا دا دومره درو بله ورځ مې ته د 200 روپو دوی نه وراوړې څه بس ښه زه پوه شوم چې پیسه یې زما نه زیاته خوښه ده وی ګلبختې پیسه خو پیسه وي که نه پیسه ټکه لا خو پیسه ټک نه پی ټي خان پی ټي خان وایه ښه لالا زه خو یم چې د کرمدین او د صنوبر سره ډولی په دې چچو چچو سترګو وینم نو ډېره به خوشحاله یم ډېره به خوشحاله یم ویمه د سرور نه چې ما کومې 15 لکه روپۍ غیشتې دي که نه که ته دا وایې چې دا به زه ایشته بیشته کم که نه نو دا ټټو دې په سوري وتړی نو که موټر دې پې اغوستی وي نو اوس به دې راله چکرې راکولې که نه چې دا په سر د یو چکر ځي او بل راځي دا چکر یې لږي وي چې نورې غواړي ته شرمېږې نه او دې شرمېږي زما دشمنان زه به ولې شرمېږم زه چې ته مرې که نه نو د صنوبري او کرمدیني ودونه به وکړم وی خله دې بختوره شه اختننانانا نختننانانا نختتتنانا آنانانا نانانانا نانانانا اختننا اختننانانا اختننانانا بس دی که نه یو خو مې دې ښځو کې دا عادت ډېر زیات بد ایښي چې د ټوکو نه ورته د واده کېدون وې که نه نو بس دا ګډاګانې به شروع کړي دا راته اوس ووایه چې اوس دې طبیعت څنګه دی ما ته خو داسې ښکاري چې ناجوړه نه وم ښه نو ستا بیا هم دقه علاج دی خو ګورې د کرمدیني او صنوبري ودونه به زه هله کوم چې ځان له کار کسب پیدا کړي وایي ډوبه شومه لکه زه به د هغې د واده ارمان په زړه یې اوسم پیسه ټکروره رنگ نمبر دے رنگ نمبر 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 خرسیږي ضمیرونه د وینې ارزانې شوه او خرسیږي ضمیرونه په لار کې د کویانو کنستل دي را نمبر په لار کې د کویانو کنستل دي را نمبر